نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې چا پچا باندې یو سیس خرڅ کو او پدې کې نقصان وو یو عیب او پکې نقصان او پکې او د 50 خرڅ کو دته هغه عیب ورته اونخو لکه مونږ چې وای و مې رسو لکه مسلمان بل مسلمان ورسو دا دی هغه نه دی رسولې خپل ایمان لري دکا ورکړه خدا دې ځان ورسو هغه خو دې 50-50 نقصان کو خو خپل د ایمان تاوان دی چا چې پچا باندې سشي خرڅ کو او په هغه شیز کې نقصان او د ورته اونخو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ہمیشہ لم یزل لفظ راغلی لم یزل ہمیشہ دا بندہ دا اللہ پا غصہ کی گرفتار ہمیشہ گٹا میں بکیو کرو انجڑی والے یو لاکھ روپے میں گٹا لیا راشی پا مانزو دی دے ہمیشہ دا اللہ پا غصہ کی مبتلا چیو نقصان پشی کی وہ دا خرص کو نقصان اخکارا ورطو آیا دیشی کی دا نقصان دے کسر دا دی علی نخا کنائل منا اب سو کی خود نقصان پا وجب پیسی لگی کر لیکن خونی اس خبر نہیں گٹا بلگا کم در کی